دی لکه د خپل مرګ له نیټې چې خبر و. ارواښاد هیله مند ژوندی چې د خپلې شاعرۍ او ځانګړي انداز په مټ یې پر ګڼو مینوالو ځان منلی و. همداسې په خپل یو بیت کې وایي چې په راتلونکې چهارشنبه به هیله مند ژوندی وفات وي. نوموړی چې شاعر او لیکوال و، ټول نوم یې محمد کریم هیله مند ژوندی و. دی د خوست مرکز اوسیدونکی او د خپلو نیمه لوړو زده کړو د وروستي سیمستر زده کړیال و چې مرګ یې هر څه ترې نیمه خوا پاتې کړل. د هیله مند ژوندي له نوم او شاعرۍ سره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې خلک اشنا وو او له همدې لارې یې ګڼ مینوال پر ځان راټول کړي وو. زکه تیریږي زندگی زما په یره باندې، ما باور کړی و دې دور بې باوره باندې. شوګیره مونږه په لاره کې ازغي چاته شیندلې نه دي، مونږه د هر چا هرکلی کړی په نره باندې. مونږه په لاره کې ازغي چاته شیندلې نه دي، مونږه د هر چا هرکلی کړی په نره باندې. د پښتون سره د هسک ولاړ دی چاته نه ټیټېږي، وخت ټکولی څو ځله په ډبره باندې. په نهر نس یتیمې چیغې فریاد څه پېژني، د کوم وقتدار لور ویده شوي په نهره باندې. وهیله منه خپل زړه دومره ځورولی یم زه اوس مې باور نه راځي هیچا په خبره باندې. هیله مند ژوندي چې د پښتو ژبې لپاره یې په سلګونه شعرونه لیکلي، نږدې ملګري یې وایي چې نوموړي تل د خپلې شاعرۍ پر مټ خلک مینې او سولې ته رابلل او په همدې برخه کې یې د ملګرو د راټولېدو لپاره د ګڼو ادبي ناستو بوج پر ځان منلی و. یو مینهناک انسان و، بیخي د شعر او ادب لپاره یې ډېر څه کړي وو. مشاعرې به یې جوړولې، بنډارونه به یې جوړول، ملګري به ټول د ده په سر راټولېدل. نو داسې یو انسان و چې چاته به ضرر نه رسېدو، خیر به درته ونه رسېدو، ضرر به چاته نه رسېدلو. هیله مند ژوندی د پښتو ادب په برخه کې یو ځلانده ستوری یادولی شو، خصوصا د خوست لپاره. هغه د پښتو ادب د نظم په برخه کې چې کمې لاسته راوړنې درلودې، هغه په ډېر کم وخت کې ډېر څه. ژوندي صاحب د نظم په برخه کې بیا د شعر برخه نیولې او د شعر په برخه کې بیا د غزل برخه ډېره رانیولې وه. او د غزل چې کم جوړښت دی د په هغې کې بیا په لنډ بار کې ډېر غزلونه لیکلي او چې دی په دغه برخه کې ډېر وارد و او ډېر پوه و په دغه برخه کې. ده به په لنډ بار کې ډېر ښه شعر لیکی شي، ډېر ښه غزل به یې ویلې. هیله مند ژوندی چې نږدې 11 لسیزه یې د پښتو ژبې لپاره شعر لیکلی، د خپلو اشعارو له لارې یې په ټولنه کې ګڼو ستونزو او واقعیتونو ته د شعر په ژبه اشاره کړې. شته مارانې بیخي ډېر دي وخت یارانې، بیخي ډېر دي زموږ یو افغانستان دی مالیګانې، بیخي ډېر دي زموږ یو افغانستان دی مالیګانې، بیخي ډېر دي ځکه پیر زلفې اوږدې کړې مریدانې، بیخي ډېر دي زر به مړه شي شمه یو د پتنګانې، بیخي ډېر دي جنۍ ځکه په هوا ده، جنۍ ځکه په هوا ده عاشقانې، بیخي ډېر دي جنۍ ځکه په هوا ده عاشقانې، بیخي ډېر دي. هیله مند ژوندی یوازې رقیبانې، بیخي ډېر دي. تلی مړ دی اور نشته بیا لوګي څنګه پیدا شي او د خامیا کېدې نه به سړي څنګه پیدا شي. یو اوښکه دې ولس په دد له سترګو نه توی نه کړه نو تا ته زړه خوراک به بیماري څنګه پیدا شي. او دا ټول ستا برکت دی جنګه هر غر هدیره دی، په دشته کې به یو لویشت ځای خلي څنګه پیدا شي. دا ټول ستا برکت دی جنګه هر غر هدیره دی او په دشته کې به یو لویشت ځای خلي څنګه پیدا شي. د نوموړي د ملګرو او مینوالو په وینا چې هیله مند ژوندی د دې ترڅنګ چې یو ښه شاعر او لیکوال و، ترڅنګ یې یو غوره ټولنیز شخصیت او د ملګرو ترمنځ د یوې لویې حوصلې څښتن ملګری هم و. هیله مند ژوندی صاحب یو داسې حقسار انسان پاتې شوی و چې ډېر څومره شهرت چې ده درلودو هومره تکبر خدای نه و ورکړی.
ځینې انسانان داسې پیدا کېږي چې یو مکیف ته ځان ورسوي شهرت ترلاسه کړي هغه بیا ډېر داسې یو عادتونه کوي چې د خلکو نه خوښېږي خو لیکن هیله مند ژوندی صاحب داسې عادت نه لرل نو بیخي ده به تل لکه حتی که د ده زړه به له ډېرو ارمانونو ډکه وه او د دردونو به ډکه وه او د ده په خوله به تل خندا وه او ملګرو ته به یې خندا ورکوله او د ده داسې به یې نه غوښتل چې زما څخه دې یو څوک خفه شي نو که ده سره به یو ملت هم کېناستي تر ډېر وخته پورې به یې د خپل زړه کې بې ځای درکول یو مینه ناک انسان و. د نوموړي د ملګرو په وینا چې هیلهمند ژوندي د خپل شاعرۍ له لارې د ټولنې د ویښتیا لپاره هم پیغامونه درلودل او په دې برخه کې یې د خپلو بېلابېلو شعرونو په ذریعه په خلکو د بیدارۍ غږ کړی. ژوندي صاحب غزل محدود نه و چې ووایو چې د ژوندي صاحب غزل یوازې یوې برخې ته ځانګړی شوی نه خو خصوصا د ده حماسي برخه ډېره پیاوړې وه. د ژوندي صاحب اکثریت غزلونه حماسي وو. د په خپلو غزلونو کې خلک د هېواد او ولس ننګې ته راغلل. د سولې دپاره د ځان قربانۍ ته هم تیار و. هغه په یوه بیت کې ویلي چې زما په مرګ باندې که سوله راځي زما په مرګ باندې که سوله راځي راشي سینه پورې مې بم وتړئ. دلته د ده مینه د سولې دپاره د ده مینه د ولس دپاره ښکاره ده په دغه بیت کې ملګري چې دی د خپل ځان قربانۍ ته تیار دی چې زه د ځان قرباني ورکوم که نور په دغه هېواد کې سوله راتلوي. بل ځای بیا وایي چې نشته تپوس مرو بې پرسانه دغه څه روان نشته تپوس مرو بې پرسانه دغه څه روان دي د پښتنو د کلي خانه دغه څه روان دي. هغه چاته اشاره کوي څوک چې زموږ په راس کې دی هغه چاته وایي چې قربان شمه دغه موږ په کم حالت کې ژوند کوو نور ناهیلی شوی دی په دغه هېواد کې د جنګ نه نور ناهیلی شوی دی د ورور وژنې نه. بل ځای بیا ولس ته یو فیغور ورکړي خلکو ته یو فیغور ورکړي هغه چا دی چې دی په دغه ولس کې ژوند کوي هغه چاته یو پیغوریز بیت وایي لکه ملال یوه ټپه ویلې ده چې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه. همدغسې هیلهمند ژوندی هم په یو بیت کې غږېدلی هغه وایي چې جنګ درنه کونډه کړم خبر نه یې جنګ درنه کونډه کړم خبر نه یې لاس ته بنګړي واچوه نر نه یې. دلته هیلهمند ژوندی ما او تا ته وایي ما او تا ته غږېږي چې ورور او قربانم شم په هېواد کې څه روان دي ورور کونډه ده ورور بې خوره دی خور کونډه ده د مېرمنې خاوند له لاسه ورکړی پلار بې زویه شو خور بې وروره شوه دا څه ډول ژوند دی او ته ولې د غفلت په خوب دی. محمد کریم هیلهمند ژوندی چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر په 20 نیټه له دې فني نړۍ وکوچېده د بې اعتباره په نوم د شعرونو د یو ناچاپ کتاب د چاپ ارمان یې هم د ګڼو نورو ارمانونو سره یو ځای ګور ته یووړ.